زه تا سره جنګ نه لرم، زه وایم د ما نه خو تیر شه، مونږ خو ځان بې غیرتو کې حساب که. اوس ملت ته کوم کار کول په کار دي که چپه خوله اوسي؟ ملت ته چې ته کار کوي په رښتینې په افغانستان کوي. زه په دوبۍ کې یم، زه په دوبۍ کې یم، ته په امریکا کې دې نه ملت ته کار نه کېږي. هلته کې رښتینې راووځه، یو مظاهره وکړه، په بازار کې ودرېږه، په کابل کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، په هر ځای کې راوځه چې ما ته خپل حق راکړه. صحیح ده که نه؟ هغه جرأت هغه په ما تا کې نشته. آفرین، منم در سره. ته په کوم ځای کې؟ ته په دوبۍ کې. زه په کاناډا کې یم. سو ته وایې چې ما او تا غلي کینو د بې غیرتۍ ژوند تیر کو؟ ډاکټر صاحب د کاناډا د دوبۍ نه هیڅ نه کېږي. خو بس غلي کینو، ستا بدیل دا دی؟ بدیل دا نه ده، ته راوځه په کابل کې ودرېږه مخې ته ورته، زه خو کابل کې نه یم. کور او خبره خو مې واوره، صدقه د شم زر ته هم زه خو په کابل کې نه یم، زه په کاناډا کې یم، ته په دوبۍ کې. ته وایې چې ګوره سړیه، دا مبارزه د دوبۍ او د کاناډا نه نه کېږي. که دا کار کېږي باید د کابل نه وشي. ما ویلې زه در سره منم، هغه خلک باید د کابل نه وکړي، خو نه یې کوي. که هغوی نه کوي، ته د دوبۍ نه هېڅ کار نه شي کوی. مطلب غلی باید کښېني، وایي چې په ما څه یا نه د تا په لاس کې کوم څه شته چې ویې کړي. څه چې اوس د دوبۍ نه مثلا زه ته وایم، زه چې دوبۍ نه خبرې وکړم، صحیح ده، 10 کاله زه دوبۍ نه یم لاړ. زه چې د اوس زه ما حکومت کې کار کړی ده، صبر وکړه، ما حکومت کې کار کړی ده، ما په حکومت کې کار کړی ده. زه چې سبا د اوسه طالبانو خلاف یم، سبا یا خلاف یم، بل وخت هر وخت چې خلاف یې چی شی دی کړی؟ مثلا خلاف دی چی شی کړی تر اوسه؟ زه یو پولیس وم. نه ګوره جان، کله چې دوبۍ ته راغلی، کله چې جمهوریت سکوت وکړ چې راوتښتېدې دوبۍ ته، د هغې نه وروسته د امارت خلاف چی شی کړی؟ ما په 2015 کې پولیسو کې وم. صحیح ده؟ ښه، تا ول نه راوتښتېدلی. زه په 2008 کې دوبۍ ته راغلی. صحیح پوه شوم، یعنې ته د جنګ نه مخکې راوتښتېدلی. اوس کړی دی چې شی دی تر اوسه پورې د امارت نه، امارت په خلاف، لکه داسې کومه غټه صوبه دې راچپه کړې؟ ځکه تا هم وظیفه ده، ته یې په خلاف یې باید یو څه وکړي. باید عزت ته نر شو چې په کابل کې ودرېږو، دغه طالب ته مخې ته ودرېږو چې یاره ته موږ ته خپل حق راکړه. په ټیک ټاک کې ډاکټر صاحب، په ټیک ټاک کې ته امانت حق خایم. زه وایم ته خو پولیسه مې دوبۍ ته چې راغلی د طالبانو خلاف یې دغه د مخالفت د ښودلو دپاره دی تر اوسه پورې کومه توره کړې؟ دا مې پوښتنه ده. د تا ښایم لکه څنګه مثلا ته په دوبۍ کې به زه دوبۍ کې طالب یې موسه شته، یو سفارت ده. زه باید په افغانستان کې طالب ته مخې ته ودرېږم، لکه څنګه چې په جمهوریت کې څنګه چې په جمهوریت کې افغانستان ته لاړ شي. سبا تیار شئ، په ټیک ټاک مبارزه مه کوئ، دغه خو ما ته لنجه ده. راشه سبا تیار شو چې لاړ شو. په سترګو بسته چې څنګه ښکته شوې ویډیو دې وکړه چې دا دی زه راغلی یم، د تاسو مشر یم، راځئ چې طالبانو سره مبارزه روانه ده، زه به هم درشم. نو ته خپله دوبۍ کې ناست اول ما ته وایي چې لاړ شه، پولیس هم کوي، سلام د تاسو. مبارزه تا سټارټ کړې ده، ما لایف نه ده کړې ډاکټر صاحب، مبارزه تا سټارټ کړې ده ټیک ټاک نه. آفرین، یعنې زه خو د تا نه ښه یم، د اقل په ټیک ټاک کې خو غږ وباسم، ته خو کمپلې لاندې. نه زه د کمپلې لاندې نه یم، زه مخ په مخ خبرې کوم. ګوره جان، ته ما ته وایې چې شکیبه ته په ټیک ټاک کې هم غږ مه وباسه، خو زه افغانستان ته هم نه ځم. نو تا خو بیخي خرابه کړه. په ټیک ټاک کې ته چې طبیعت داسې صبر 4.5 کاله ووتل، که تا په ټیک ټاک نه څه اثر پې کړی وي یا څه مطلب داسې نتیجه ورکړې ته یې ما ته وښایه. ګوره زه وایم نتیجه نه ورکوي. ما ته وایه په 4.5 کالو کې تا سکول مطلب ولې دې نه کړو خلاص د جنوب مکتب، ولې دې نه کړو خلاص تا واسیب د نور مرګل د امریکا کې چې ناسې ولې مو نه کړو خلاص په 4.5 کالو کې کا ټیک ټاک ما ته هغه ورکړې وه. زما خبره واوره صدقه د شم، زه وایم نتیجه نه ورکوي. مونږ هسې راغلي یو کلالانو غوندې چغې ویو. اوس ته داسې یو کار وکړه چې نتیجه ورکړي، چې مونږ یې تا نه زده کړو چې والا دا والا خو د مونږ نه لوکس کار کوي. اوس مونږ د اقل چغې ویو، که طالب اوري که یې نه اوري. ته داسې ناست یې کمپلې لاندې، ته وایې چې ولې چغې وهئ؟ دا خو نتیجه نه ورکوي. مونږ تا ته وایي خیر چی شی وکړو، بس هېڅ مه کوئ، راځئ تاسو هم کمپلې لاندې ننوځئ. دا خو بدیل نه شو. صدقه د جمهور جواب چې ترتیب کوي
زه خو یو عادي سړی یم صحیح ده نو زه چېرته راته څه ووایم خو زه عادي سړی یم ته وایه ځان ته وایه چې زه ډاکټر یم او په سوشل میډیا کې ته یو لالا ته پولیس یې زه ډاکټر یم که چېرته جنګ کېږي که چېرته نظام بدلېږي ته باید لاړ شې زه نه ته باید چې په دې خبرو مې یوه ورځ لایف نه ده کړه لایف ته کوي زه تا پوښتنه کوم چې ته مخته شه مشر ته شه که چېرته ما په تا پسې سر ته نه شم این بعد ووایه ما لایف په دې کړی چې تا غوندې خلک چې کوم نظامیان دي او بې غیرته دي او غږ نه پورته کوي دو مجبوره کړم چې غږ پورته کړي ما خو نه دي ویلي چې زه نظامي یم او زه مخکې د جنګ نه راتښتېدلی یم که زه نظامي وم بیخي نه راتښتېدم همالته وطن کې پاتې کېدم لالا ما ته خبره یوه ده لکه ته اوس نظامیانو ته وایي چې لکه دا بې غیرته دي که نه نو خو څه شی ورته هم غیرتمند یاست تا په افغانستان کې څه کول ما ډاکټري کوله خلکو ته مې پیچکارۍ کولې لیونیان مې کتل دوا مې ورکوله ولې د افغانستان عوام دپاره تا خدمت ونه کړلو ته راوته خو کاناډا ته 25 کاله مې جمهوریت کې خدمت وکړ جمهوریت زه ډاکټر کوم جمهوریت ته مې خدمت وکړ 3 کاله مې وکړ ته ولې راوته خو ضرورت خو تا افغانستان ته دومره ما ضرورت لکه تا چې ضرورت نو خو زه خو جمهوریت رالوی کړی وم امارت نه وم رالوی کړی زما ستا خور پاکستان انډیا ته علاج ته تي ته یو ډاکټر ته ولې د افغانستان راوته خوې ما مخکې درته ویلي چې زه مفت راوستلم امریکا ته ما ویل راځه راشو ساعت به مو تیر شي پاسپورټ به مو والو ډالر به مو ګټو ما ته دا دلیل نه ده لکه ته ځان نه خپله خبره بدلوي بل ته پیغور ورکوي دا بل ته پیغور ورکوي ته ځان نه خبره بدلوي رقیب جان یو دقیقه ما قسم خوړلی چې خلک وژغورم قسم مې نه دی خوړلی چې وطن نه دفاع وکم د وطن د ناموس نه دفاع وکم د یو پولیس په توګه په تا فرض دی چې خاوره وساتې دا زما وظیفه نه وه چې خاوره وساتم ما ویلي چې زه پیچکاري کوم هغه که کاناډایي مالته کوم که امریکایي مالته کوم که په افغانستان کې مریضانو ته درمل ورکوم مشکل نه لري سو زه ډاکټر یم که امریکا کې خلک ژغورم که اسلام آباد کې خلک ژغورم ما ته خدای پاک چې دی بخشش کوي ځکه ما په قرآن لاس ایښی ویلي مې دي چې زه د خلکو ژوند ژغورم تا بې غیرته چې کله پولیس کېدې په قرآن لاس ایښی دی چې زه به وطن خدای او خاورې ته ژمن اوسم خاورې لا جنګ شروع نه و راوتښتېدې نو بیا د پولیسۍ کې په تا کم مصرف وشو صبر چې زه درته اوس واضح صبر لالا صبر چې زه دې اوس سر خلاص کړم په پولیسۍ کې د اقل تا یو کال اکاډمي ویلي په یو کال اکاډمي کې ستا د ورځې مصرف چې دی 1580 ډالره دی سرچ که په ویب سایټ کې په تا باندې په یو کال کې 380 ورځې دي 1580 ضرب که چې په تا 100 ډالره دولت دغه کړی مصرف کړی هغې نه وروسته 3 کاله ته پولیس پاتې شوی ډېر رشوتونه به دې م خوړلي پکې پیسې دې پیدا کړي درس دوبۍ ته راتښتېدلی تا خو قسم خوړلی چې خاورې ته ژمن پاتې کېږي ولې راوتښتېدې ته څنګه مانه پوښتنه کوي چې زه ولې وطن نه راوتښتېدم زه خو عام انسان یم ډاکټر یم پوښتنه خو باید تا نه وشي د ما په ټکس د ما په پیسو باندې پولیس شوې تمرینات دې وکړه د ما په پیسو باندې چې دی ځای ونیو چې د دفاع وخت شو بس د جنګ نه مخکې دې منډې کړي تا ته ما اول کومه خبره وکړه چې زه اول ما خبرې شر کې ته ما کومه خبره وکړه چې جمهوریت کې میلیونه ډالر راغلل چا وخوړل پولیس ته خبر اړوي نظامیانو ته هلته بحث ولا کېږي زموږ افسران نظامیانو ته خبر اړوي صحیح ده جان افغان صاحب صحیح ده سوله مهرباني سولې ته وخت ورکوم بیا نور ملګرو ته وخت ورکوم مهرباني صاحب ډیره مننه قلمن ډاکټر سلام الله تاسو ته کسان چې دلته په لایف کې تشریف لري ټولو قلمونو هیوادوالو ته د هیلې درنښت وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ وي ډاکټر صاحب محترم ګورئ موږ تاسو په ټول د تاریخ کې موږ تاسو د دې شهیدان یو چې د موږ تاسو وطن ډېرې قربانیانې ورکړي دي د هر اړخ نه موږ تاسو ډېر دردمند یو صدمه مو لیدلې ده نو زه ډاکټر صاحب محترم د تقریبا د 2 ساعته تاسو لایف تقریبا نو د موږ تاسو هیوادوال دلته راځي پر اړخیزې خبرې کوي څوک په مختلف بحثونه کوي نو د موږ هر یو هیوادوال د هر اړخه صدمه لیدلې نو دوی سره ډېر مهربانه برخورد پکار دی نو ډاکټر صاحب محترم خبره دا کوم چې تاسو نه مې خواهش داده چې تاسو د سوشل میډیا په صفحه راځئ نو تاسو اصلي پوینټ ته کوشش وکړئ چې اشاره وکړئ ترڅو مثلا موږ هم یو څه زده کړو
نو دغه بحثونه دغه خبرې د کیسې چې تاسو مثلا هر خوا بیایې یا د خلکو سره خبرې اوږدوئ دغه د موږ او د تاسو د ملت هېڅ په ګټه نه دی قدرمن ډاکټر. سمه ده جان، زه یو شی وایم، زه فکر کوم دا ستاسو نظر دی ښکلی دی په خپل ځای دی، اما زه دومره پوهېږم چې زه کوم څه کوم، ولې کوم، څنګه یې کوم، په کوم شکل یې کوم. ولې په یعنې حالت کې کوم نظر چې تاسو ورکړه په دې معنا ده چې تاسو زما لایف په پیل کې نه دی لیدلی او تاسو پرته له دې چې لایف وګورئ شاید 2-3 نفر مو لیدلي چې زه ورسره بحث کوم، قضاوت مو کړی. په پیل کې ما یوه خبره وکړه چې که چېرته تاسو د اسلامي امارت سره اوس مشکل لرئ، کوم چې زه هم ورسره مشکل لرم، تاسو دوه لارې لرئ. یو، تاسو د ملت په واسطه اسلامي امارت له منځه یوسئ، د هغې دپاره دننه په افغانستان کې انقلاب پکار دی. بس هر هغه څوک چې دننه په افغانستان کې غواړي د امارت په ضد مظاهرې وکړي یا په امارت فشار راوړي، هغه رهبر باید دننه په افغانستان کې. بالکل که چیرته بهر میشتي خلک یي، هغو ته زه بل بدیل لرم. بهر میشتي خلک دی اول بهر میشتي مسافر خپل کړي. مثلا په امریکا کې یو غواړي د امارت نه خپل حق لاسته راوړي، اول باید د امریکا مسافر راټول کړي، یو ګوند جوړ کړي، بیا دا ګوند اوږد کړي، بیا چې د سیاسي حیثیت خپل کړي، نړیوال سیاسي حیثیت خپل کړي، تر څو وشي کوي امارت سره ځان ووایي. دا زما بدیل و چې خلکو ته مې. د هغې نه وروسته زما بحث دلته دا دی چې راغلم بیا مې پوښتنه وکړه چې که چېرته تاسو امارتیان یې، راشئ ما ته چلنج راکړئ، یو دلیل راته راوړئ چې تاسو ولې مکتبونه بند کړي، تر څو زه تاسو سره قناعت وکړم او د یو امارتي په توګه تاسو سره پاتې شم. ډاکټر صاحب محترم، دلته باید هغه کسان راوړل شي چې هغوی واقعا په اوسني دولت کې نه مهمه نه ده، او که چېرته جمهوریتان یاست یا که چېرته د جمهوریت طرفدار یې، د طالب مخالف یې، ګوره ډاکټر صاحب محترم، مشکل دا دی که نه قدرمنه چې د موږ تاسو خلک چې په سوشل میډیا کې راځي اکثره گذشته تاریخو ته لمنې وهي، په ځای د دو چې مثلا یوه موضوع ته د حل لاره وټاکي، دوی هغه خپلې عقدې دلته خالي کوي. لطفا قدرمن ډاکټر، زه فکر کوم تاسو زموږ بحث نه دی اورېدلی اغلې سولې. نه زه په پاړه بحث نه دی کړی، موږ عقدې نه دي خالي کړي، موږ په دې بحث کوو، تاسو نه اوس دا پوښتنه لرو. زه نه پوهېږم تاسو د چا بحث اورېدلی یا د چا بحث ته ناست یې. نه زه په مجموع کې د خبرې کوم چې تاسو مثلا یو شیبه اجازه راکړه اغلې سولې، زه تاسو نه ساده پوښتنه وکړم ځکه چې دا بحث وخت ضایع نشي، بل طرف ته لاړ نشي. تاسو په اوسني شرایطو کې د اسلامي امارت نه راضي یاست او ملاتړ یې کوئ؟ زه مثلا اړخیز موضوع وڅېړم نو دوی مثبت منفي خبرې دلته دي. زه نه غواړم چې په هغو اړه ډېر بحث وکړم. زه که مثلا ووایم چې راضي وایم نو زه به خپل دلایل لرم، په ځینو برخو کې هو، مګر دوی خپلې نیمګړتیاوې هم لري. نو کومې نیمګړتیاوې چې لري د هغې نیمګړتیاوو د له منځه وړلو دپاره ستاسو پلان څه دی، ستاسو بدیل لاره څه ده؟ ما نظر دا دی چې دلته اسلامي امارت چون د موږ تاسو دغه اوسني خلک چې په نظام کې تشریف لري، دوی ډېر مثلا مذهبي موضوع همیشه کله چې مثلا موږ غوښتنه دې وکړو چې مکتبونه خلاص کړي، دوی موضوع مثلا دیني اړخ ته ډېره شرعي خبرې بحث کوي چې دا خو د شریعت خبره ده. ډېر دلایل دوی د مکتبونو د بندولو دپاره لري. نو زه دا غوښتنه کوم یا دغه نظر لرم چې د اسلامي امارت ته هغه کسان باید مخکې شي چې هغوی واقعا د قناعت ورکولو توانایي ولري. مثلا څوک؟ مثلا دینی عالمان دی کولای شي چې مثلا د یو نوم واخله چې دینی عالم یې او مونږ وایو چې یاره دا سړی باید مخ. خو زه مشخص نوم نشم اخیستلی قلمن ډاکټر. دینی عالمان هغه کسان چې هغه طالبانو مشرانو ته واقعا مطرح وي او د دوی خبر په تاثیر وکړي. یو نفر نوم واخله چې پوه شو، ځکه کله چې مونږ بدیل وایو بدیل باید واضح او ښکاره وي. مثلا که ما نه پوښتنه خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو مشرانو ته دا څوک چې د مکتبونه یې بنده کړي دي، دوی ته څوک مطرح دي او د چا خبر په تاثیر کوي، زه نه پوهېږم. زه فکر کوم که چېرته مونږ غواړو یو جرګه ولیږو امارتیانو ته او وایو چې داسې یو مشر چې هغه مذهبي مونږ دپاره باید د منلو اوسي، ځکه مونږ داسې یو نفر نه ټاکو چې هغه طالب ته د منلو اوسي. که د طالب ته د منلو اوسي خو بیا طالب سره هم نظره ده. خو قدرمن ډاکټر مهمه دا ده که نه چې دوی قناعت وکړي چې هر څوک وي. اوکې، فرض وکړه دوی قناعت نه کوي، ستا وظیفه دا ده چې دوی ته قناعت ورکړي. د دې د خاطره زه غواړم برین سټورم کوم، زه غواړم د خلکو د مغزو سره ولوبېږم او د همدې د خاطره زه جدي یم په ننني بحث کې، په جان و قربان بحث نه کوم تر څو ستاسو په مغزو فشار راشي او چرت ووهئ چې رښتیا هم کومې خبرې چې مونږ کوو آیا عملي جنبه لري که یې نه لري. سولې تا ماته یو ډېر ښه بدیل راکړه،
دی ویلي چې ګوره ډاکټر صاحب مونږ باید یو مذهبي انسان چې مشر یې اسلام باندې پوهي مونږ ته د منلو یي دا ولیږو چې طالبانو سره وغږېږي ما تا ته ویلې چې د یو نوم خو واخله چې داسې یو مشر ولرو ته نوم نه لرې زه نوم لرم سیاف ور ولېږئ مهرباني چې نه هر هغه څوک چې ډاکټر صاحب چې هغه وکولی شي دا توانایي ولري چې د طالبانو په مغز کار وکړي هغوی مهرباني وکړي ګوره اغلې په مجرد د دې چې ته وایې چې هر هغه څوک معنا دا ده چې ته پلان نه لري هر هغه څوک ته ماته مبهم هغه کېدای شي تاسو اوسئ زه خو ملا نه یم په بیاز د خدای سمدستي چې راته وایي چې راشه حدیث وایه ماته چېرته خو کېدای شي تاسو د ساینس د نظره د نورو مثلا مګم ساینس طالبانو ته مهم دی ډاکټر صاحب ما خبر دا وه ډاکټر صاحب محترم ما ویل چې هغه څوک باید ور وړاندې کړو چې هغه واقعا قناعت ورکوونکی کس وي او د یو نفر نوم راته واخله چې ستا په ذهن کې که نفر دې په ذهن کې نه دی معنا دا ده چې ته خبرې کوي خو هېڅکله دې ورته فکر نه دی کړی ډاکټر صاحب دا هر څوک کېدلی شي دا د دې عالم کېدلی شي دا یو ښه ډاکټر کېدلی شي یو مثال دا هغه څوک کېدلی شي چې طالبانو مشرانو ته مطرح کس وي خبرې ومني یو مثال در کوم زه راځم پلار ته مې کښېنم ورته وایم چې زما یوه جینۍ خوښېږي او زه غواړم ته ماته واده وکړي پلار مې راته وایي چې زویه د جینۍ نوم څه شی دی یا جینۍ څوک ده زه ورته وایم دا هر څوک کېدی شي سمدستي ډانګی راپسې راخلي چې تا داسې داسې وکړم په ما رشخند وایي یو طرف نه وایي چې د جینۍ سره مینه لرم بل طرف نه وایي چې هر څوک کېدی شي مشکل همدا دی ډاکټر صاحب چې موضوع پیچلې کوو زه ډېر واضح ساده وایم چې موږ تاسو ته په کار ده په اوسني شرایطو کې چې طالبان چون مذهبي خلک دي او دلایل خپل لري چې ولې مکتبونه بند کړي دي ستا ټولې خبرې ماته د منلو وړ دي منطقي دي زه در سره زه وایم فقط راځه ما او تا نن ناست یو تر څو د 45 میلیونو خلکو په سرنوشت وغږیږو او دوی ته یوه حل لاره برابره کړو ستا خبره تر اوسه پورې چې زما اورېدلي یو تر ټولو منطقي نظر دی ته وایې چې امارت ته باید داسې یو مشر ولیږو چې په قرآن پوه شي په حدیث پوه شي په ساینس پوه شي تر څو د هغو سره د هغوی په ژبه وغږیږي هغو ته قناعت ورکړي اګري ابسولوټلی اګري پوښتنه دا ده چې اوس ما ته دا دلته اګري شو ما ته بنسټ جوړ کړه د خپل خو ما یوه آیډیا ورکړه ډاکټر صاحب اوس فکر تاسو پرې وکړئ قدرمن ډاکټر تاسو فکر پرې وکړئ چې دا آیډیا کله ستا ذهن ته راغله اوس نه ما دغه آیډیا ما سره وه چې دغه څونه وخت کېږي چې دا آیډیا تا سره وه بلې څونه وخت کېږي چې دا آیډیا تا سره وه ما سره تقریبا چې څومره مکتبونه بند کړي دي زه چون په دې خبره یم یعنې 4 کاله کېږي تا سره دا آیډیا وه خو په 4 کالو کې د ورته سړی پیدا نه کړه اوس امارت ته چې ته لاړه شي سوله یو ده امارت تا ته وایي چې ګوره جینۍ 4 کاله موږ مکتبونه بند کړي او 4 کاله د تا د آیډیا په ذهن کې وه په دې 4 کالو کې تا ورته سړی پیدا نه کړه او موږ هم مکتبو ته لاره نه ده پیدا کړي پس دواړه مساوي وګرځه کله چې تا موږ ته بدیل سړی پیدا کړه موږ به مکتب ته لاره پیدا خو دا آیډیا چې ما تر اوسه پورې یعنې د سوشل میډیا په صفحه مطرح کړله تاسو پرې نظر ورکړئ یا تاسو اوس فکر وکړئ چې ګورئ قدرمن ډاکټر صاحب د موږ تاسو شوخي در سره کوم اما زړه دې چې منې که نه یو شي باندې خوشحاله یم چې نن مې په جدي خبرو باندې مجبوره کړي چې یو تر ټولو ښکلې آیډیا افغانانو ته ورکړي سړي باندې تر بل مجلسه سوچ وکړه زه مطمئن یم دا آیډیا دې نوې ده دا د 4 کالو نه ده نه ډاکټر صاحب ګورئ موږ تاسو په دې خبر یو چې د موږ تاسو دغه نننی نظام چې دی دا ټول د مذهبي خلکو نه ډک دی نو دغه مذهبي کسان اکثره د هغه چا خبرې مني چې هغه واقعا ورته مطرح وي او دوی ومني بل بندار ته چې راغلم ریکویسټ وکړه نوم به راته لیست کوئ یو 2 نومه به زه درته وایم سیاف او ګلبدین اما ته به بیا بل بندار کې دا 2 نومه نه اخلې دا ما وویلې ښه دا زما نوم دي نو اوس به حتما نن ډاکټر صاحب نو تا چیرې خوشې اوس په نو هغه پوینټ چې دی هغه اصلي پوینټ په ته موږ ته وایې چې څه شی باید په کار دی زه یوازې دا وایم حل لارې ته فکر وکړئ پریکټیکل پلان جوړ نه تا نظر څه دی ته خو هم هغه څوک چې مثلا کولی شي چې یوه ښه آیډیا ولري زه پلان لرم زه چې کله هم ټیک ټاک ته لایف راځم زه پلان لرم که چېرته تر اوسه پورې نه یې پوه شوي زه به لنډ درته وایم اول چې زه کله دلته راغلم دلته امپراتوران وه چې یو نفر به راتله د 3 رنګه بیرغ په سر به یې چې دی ډبل ټیپ کوو ورته به ګفټینګ کېده یو نفر به راته د لر او بر په سر به یې ډبل ټیپ کوو یو نفر راته د ګلخان او ګلمرجان کیسه به یې مخ ته وړله یو نفر راتله دیني ټیکهداران به یې درلوده یو نفر راته مذهبي دلالان به یې درلوده ما هغه ټول له منځه ویوړه
ما د خیریه بنسټونو درو خلکو ته افشا کړه، ما د ګلخان درو خلکو ته افشا کړه، ما ګلخان خلکو ته افشا کړه، ما د جمهوریت او د امارت ډلې له منځه ویوړې. اوس ټول وایي چې راځئ ملت ته کار وکړو. هغه خلک چې تر پرونه پورې به وایي چې جمهوریت غواړو، یو طرف ته به جنرال مبین و، بل طرف ته به یو بل نفر و، بس شیان به. زما وظیفه د یو عادي ډاکټر په توګه او د یو عام انسان په توګه، ځکه کومه غټه صوبه نه یم، زما وظیفه دا ده چې خلکو ته وایم چې په کومه لار روان یې، هغه د دې په ځای چې تاسو سمې لار ته بوځي کندې تنبیهي، هغه لاره پرېږدئ، په ځای داسې لاره وټاکئ چې هغه سمه لاري. که غواړئ په اوسني شرایطو کې په امارت باندې فشار راولئ، زه دوه لارې تاسو ته درکوم. که چیرته دننه په افغانستان کې یئ، تاسو ملت سره راغونډ شئ او داسې شی چې په میلیونهاو سره یو دم راوځئ، مظاهرې وکئ، دا نتیجه ورکوي. مظاهرې نشئ کوئ، یوه ورقه راواخلئ، پې ولیکئ چې علم فرض دی، په سړکونو وګرځئ. هغه نشئ کوئ یو 200 نفره د هلمند نه راپورته شئ، وایي موږ کابل ته پیاده ځو یا کندهار ته پیاده ځو. د بدخشان نه 200 نفر راپورته شئ، وایي د دې د خاطر چې مکتب نه خلاصیږي موږ کندهار ته پیاده ځو. هسې هم کار نشته. سو تاسو مختلفې لارې لرئ چې هغې نه استفاده وکئ، نړۍ په ځان خبره کوي، رسنۍ په ځان خبره کوي، حکومت په ځان خبر کوي، تر څو حکومت پوه شي چې تاسو جدي یئ. ټول په کور کې ناست یئ 45 میلیونه نفره او غواړئ چې مکتب خلاص شي، ولې به خلاصیږي؟ مګر دا چې تاسو سرکو ته راوځئ، حداقل په خپل موټر ولیکئ علم فرض دی، که بل کار نشئ کوئ. حداقل نیمه شپه کې راوځئ، په دیوالونو باندې ولیکئ چې علم فرض دی او د علم دښمن د خدای دښمن دی. دا هغه کوچني کارونه دي چې د یو ملت په توګه تاسو دننه په افغانستان کې وکئ، په حکومت فشار راولي. بالکل قدرمن ډاکټر صاحب محترم، تاسو د سوشل امارت یو پولیس او پوهیږي چې د علم فرض دی، په خپل رینجر باندې د سپری وکه ورته علم فرض دی، وایي ما نه ده کړې. سو دا کوچني خوځښتونه حکومت ډاروی شي او په حکومت فشار راوستلی شي. که چیرته په خارج کې یاست، بل کار وکئ. دغه کوم مسافر چې اوس دلته دي، دا متحد کئ، سره یې راجمع کئ او دوی ته سیاسي هویت ورکئ. زه په کاناډا کې یم، تر اوسه پورې موږ خپله هدیره نه لرو. زه په کاناډا کې یم، تر اوسه پورې موږ خپل یو حزب نه لرو دلته په کاناډا کې چې د افغانانو غم وخوري. بنان زما بدیل دا دی، زه وایم کوچنۍ لارې دي چې زه تاسو ته اوس وایم، دا اوس مې چې کوم ویلې پې فکر یې وکئ، اما دا کوچنۍ لارې دومره ستر بدلون راوستی شي چې تاسو یې فکر هم نشئ کوی. دا زما بدیل دی، انشاءالله چې مشکل حل شوی. کور وده بالکل قدرمن ډاکټر صاحب، یوه هیله یې تاسو ته دا لرم چې کله مثلا بحثونو ته راځئ، د موږ تاسو خلک چې دي هغوی همیشه په دغه بحثو کې خبرې ډېرې پیچیده کوي. لطفا قدرمن ډاکټر صاحب، کله چې موضوع ټاکئ، دقیق په مغه موضوع خبرې کوئ، بحث کوئ او موضوع بلې خواته مه وړئ او حل لاره یې دا زړه په ما ډک دی، اما زه همیشه موضوع بل طرف ته نه وړم، آن پوینټ خبرې کوم. ما ډېر زړه دوخنه ډېر زیات خفه دی قدرمن ډاکټر صاحب چې موږ ډاکټر صاحب خدای دې خوشحاله کړي. سولې هر کله راشي، د نظریې نه دې مننه. کور ودان، خدای پاماني در سره کوي. ډېره مننه قدرمنو، خدای مو اللهم اللهم. انجونو ته ځکه باید وخت ډیر ورکو جناب افغان صاحب چې دوی هغه خلک دي چې د مکتبونو درد زغمي. په هر حال ستا د حوصلې نه ډېره زیاته مننه. مهرباني جان بدیل راته ووایه. سلامونه او احترامات ډاکټر صاحب محترم، تا ته او لاندې لیدونکو کتونکو ته الله دې وکړي چې روغ او جوړ بوئ. ډاکټر صاحب محترم، مخکې مې هم د سره خبرې کړې وي، نو زه په دې باندې وتوانېدم چې په امریکا کې 500 ایالت دي، په 500 ایالتو د ټولو هغه د مشرانو چې د ټولنو مشرانو د هغې نمبر را پیدا کړم او یو ګروپ ورته جوړ کړم. د دې سره زه د دغې موافقې ته رسېدلی یم چې دی ماته ویلي چې باید په افغانستان کې عملا په 40 ولایتو کې یو تاریخ باید وټاکو، لکه څنګه چې د پی ټي ایم دپاره یو تاریخ ټاکل شوی یو لویه غونډه وه. وایي مالي لګښت به یې موږ د امریکا مسافر په غاړه باندې اخلو، د ټولنو مشران ځوانان، اما د دې دپاره باید تاسو په دې میډیا کې هم خپل هغه وکئ، څه بغاوت وښئ، یو تاریخ وټاکئ. تاسو هغه کوم ځوانان چې په میډیا کې راځئ مبارزه کوئ، عوامو ته هم باید څه ورته وایي چانس په لاس باندې ورشي چې هغه تا مخکې ویلې جان چې بغاوت وکړو. لکه بغاوت څنګه وکړو؟ بغاوت په دې ډول باندې لومړنی موږ باید د 2 کټګورۍ څخه ګټه واخلو. اول بغاوت یعنې په 40 ولایتو کې چې ما درته مخکې مې ویل چې موږ مالي لګښت په غاړه باندې اخلو، هغه که 1 لک امریکایي ډالر وي، هغه که 50,000 امریکایي ډالر وي، هغه که 2 لک امریکایي ډالر وي، موږ یې په غاړه باندې اخلو. اما د دې لپاره لومړی سلیز
مظاهرې په افغانستان کې په 34 ولایتو کې دا 2 لکه ډالر ما ته راولېږه مظاهرې زه کومه بس زه به دې معرفي کړم زموږ د ټولنې مشرانو سره ګروپ ته به دې واچوم مشر مو څوک دی چې دا 2 لکه ډالر رالیږي زه یم ته مشر یې بیا وایي زه به د مشر سره معرفي کړم مطلب ته ما د خپل ځان سره معرفي کوي موږ کمیونټي لرو داسې نه یو ګروپ چې جوړېږي دا د خلکو څخه جوړېږي یو لاس څخه ټاک نه خېږي ګوره ډاکټر صاحب کله چې 2 لاس سره یو شي مشر مو څوک دی د کمیټې زه په خپله یم نو بیا ولې دی ویلې چې زه به د مشرانو ته معرفي کوم مطلب ځان ته معرفي کوي زه درته نه زه درته وایم چې راسه د موږ هغه کومه کمیونټي چې دا په هغې کې به د موږ لکه دغه کوم نور مشران چې د ما نه عمرونه زیات دي بعضې سیاسون دي دا ټول یعنې هغه کومه موضوع یعنې ته مشر یې خو بیا نور مشران هم شته نه ګوره یو چې دی د ګروپ مشر دی یو چې دی د عمر د نګاه نه مشران دي یا د سیاست د نګاه نه مشران دي نو دته هم باید احترام وشي اوس 2 لکه ډالر مشته نقد جمع کړي بالکل بس کله یې رالیږي وروره پیسې په هغه وخت نقد واخله کله چې په افغانستان کې په 34 ولایتونو کې یعنې داسې یو تاریخ اول به پیسې رالیږي بیا به مظاهرې کېږي نه ګوره یو تاریخ راته ولیکه زه دغه 900 نفره د ریکارډ دی کې په ثبوت یې درته وایم چې تاریخ وټاکئ خلک راویښ کړئ باید لکه اعلانات باید وشي د دې لپاره کمپاین باید وشي خدایه پیسې چې اعلانات وشي زه وایم ته پیسې نن راولېږه سبا ته موږ پې کار شروع کړو یو میاشت کې به مظاهره جوړه کړو صاحب دا پیسې هم ډېرې کمې دي باید 3-4-5 میلیونه نه پام کوو مسیحاتات هم پرې واده کوو د مظاهرو دپاره نه مسیحا پیسې کمې نه دي ګوره لاله 2 لکه روپۍ دي 1 لک زه اخلم 1 لک ډالر زه اخلم 4 ښځې پې کوم 1 لک نور چې راواخلم 10 زره یا 15 زره چې وویشم او مجردانو ته وایم چې په دې باندې خو ما د اقل کوژدې کېږي نو بار ولایت کې خو خلک راپورته کېږي خبره دا ده چې دا پیسې به کله ما ته رالیږئ ګوره ډاکټر صاحب تا سره څوک سالم بحث کوي ته په مخ ودونه کوې یاره لاړ شه کوم سټریپ کلب ته لاړ شه په کاناډا کې زه به ادرس درکړم یا کوم ډانس کلب ته لاړ شه هغه د مجردۍ نه به خلاص شي دا د څه شروع کړي دي موږ دلته بحث ته راشو موږ د وطن دپاره وینې د وطن دغه خاصه مسایل چې د دې لپاره شته سټریپ کلب دا مجرد دا لم دغه دا څه شروع کړي دي شرمول دي اوس درته وایم ولې مې شروع کړي جان یو لنډ جواب در کوم د دې د خاطره چې زه ستا ایډیولوژي خلکو ته وښایم ځکه په مجرد د دې چې تا وویلې چې زه په ډالرو باندې غواړم په افغانستان کې مظاهرې وکړم ما غوښتل خلکو ته وښایم چې دغه ډالري خلکو نه لرې اوسئ ځکه ما د دا مجردۍ کیسې شروع کړې تا ته فتن سټریپ کلب وایي سټریپ کلب ته څوک ځي بیا تا ته ماشاءالله ادرس هم معلوم دی هغه خلک چې زناکار زه خو زناکار نه یم هغه خلک چې مفت ډالري ورکول شوي په سر یې بادوي زه خو یې نشم بادوی اوس که ما سره 10,000 ډالر مفت پروژه‌ای راځي زه بالکل سټریپ کلب ته هم ځم زه شراب هم وهم ما ته سټریپ کلب هم معلومي اما که زه یې په حلاله ګټم بیا زه هغه سټریپ کلب کې نه مصرفوم زه بیا په هغې باندې حق و حلال واده کوم بنان هر هغه څوک چې ملت د ډالرو په زور راویښوي دا پروژه‌ای خلک دي که ته ماته وایي چې تاسو مظاهرې وکړئ برید صبر لاله صبر چې زه خلکو ته ستا ایډیولوژي وایم لږ زر حوصله وکړه په مجرد د دې چې تا د ډالرو نوم واخیست زه خو سایکیاټریست یم لاله زه عقلي و عصبي ډاکټر یم ما ویلې زه باید د دې د خولې نه داسې یو خبره وباسم چې خلک پوه شي چې ده د مفتو ډالرو زور لیدلی او تا سمدستي احساساتو کې راغلی چې کاناډا کې سټریپ کلب ادرس به درکم زه خو مسلمان سړی ما د دې شیانو ادرس نه دی معلوم او نه دومره پیسې لرم چې زه هره ورځ ډالر وګټم سټریپ کلب ته لاړ شم قیمت څو دی د مالونو مهرباني صاحب ځکه زه نه پوهېږم که کارزانه یي بیا به ګورو جناب افغان صاحب مالونو قیمت څومره دی افغان صاحب ګوره افغان صاحب اوس د خبره ختمه کړه که تا ته د کوم ځای نه پیسې راځي هغه که د پخوانیو فاسدو سیاسونو وي او تا ته وایي چې د ډالرو په زور خلک راپورته که نو د دې خلکو نه د ډالرو په بدل کې بیا ته فرمایشي مظاهرې غواړې نه د انجونو د ښوونځي مظاهرې ځکه که یو څوک وایي چې زه 2 لکه ډالره ورکوم د دې د خاطره چې تاسو مظاهرې وکړئ چې د انجونو مکتبونه خلاص شي
دا انسان 2 لکه ډالره د دې د خاطر نه درکوي چې مکتبونه خلاص شي. دا انسان 2 لکه ډالره د دې د خاطر درکوي چې تاسو باندې خپلې پروژې پلي کړي. او که چېرته دا سړی وایي چې نه زه په وطن مین یم، همدغه 2 لکه ډالره دې واخلي، په خپله دې لاړ شي، مصرف دې کړي، په موږ یې په ولایاتو کې ویشي. سو پروژه‌یي خلک کله هم چې دلته راځي دې لایف ته، فقط یو شی ستاسو همیشه د یاده وځي. زه بدبخته سایکایټریسټ یم، زه پوهیږم چې څنګه د خلکو اصلیت افشا کم. او که تاسو بدبخته زما بکګراوند ته نه ګورئ او راځئ دلته کوشش کوئ پروژه‌یي ډالري خبره وکئ، دا غلط کار دی. مسیحا ورور ستړی مه شي، الله دې راوله مهرباني. بدیل راکه مسیحا جان. ښاغلی ډاکټر صاحب، امید دی تاسې ښه یاست او ستاسې اورېدونکي هم روغ او جوړ وي، وخت یې په خیر باندې روان وي. زه ډېره بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسې د خبرو په منځ کې ما مخکې خبرې وکړې ښه دی او ما نه غوښتل باید زه خبرې وکړم. ما همیشه ستا د خبرو په منځ کې خبرې کړي دي. مهرباني باید وسې ځینې وخت نه دی دغه ما دغه پوینټ ته پام ووالي او څه زیاتې باید راکړي. نه دی 34 ولایت دي ډاکټر صاحب چې په هر